شریعت نظام دا په خوست ولایت کې پر یو تن قاتل د قصاص الهي حکم تطبیق شو. په هلمند، کابل، جوزجان، غزني، سمنګان، بلخ او پکتیا ولایتونو کې پر 40 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت شاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زنونو په 2 اونیو کې 1022 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1500 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 338 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ ربع کې 282 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 383 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ ربع کې 588 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 593 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ ربع کې 649 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 688 وثیقې هم اجرا کړي دي. د نورستان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ ربع کې 238 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ ربع کې 211 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 543 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان، پروان او پنجشیر ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 896 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 418 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د هرات ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1354 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1428 وثیقې هم اجرا کړي دي.